د سبزیو تولیدونکی ولایت لغمان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې ډیری خلک په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او کروندګر تر ډیره په خپل کروندو کې سبزیجات کري او بیا پلوري. په سبزیو کې بیا ګلپي او بادرنګ د هیواد په کچه شهرت لري او لدی ولایت بیا سبزیجات د هیواد بلابل ولایتونو ته لیږدول کیږي. دلته بزګران بیا د سرې اصلاح شوو تخمونو سړوخونو او د حاصلاتو لپاره د مناسب بازار لنو شتون شکایت کوي. بزګران له حکومت په یادو برخو کې د لازم اقداماتو د ترسروي او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې خلکو ته تخمونه ورکړي دي نو موږ ته تر اوسه چا کومک کړی نه. تر اوسه بازار وځي دا اوس موږ هلته ما ټنډۍ کرلی ده تخم مې په 2500 روپۍ اخیستی دی او اوس پاکټ په 45 روپۍ پاکټ مې خرڅ کړی دی. تخمونه هم نه راځي موږ ته که راځي هم داسې نتیجه تخمونه یې چې هلته کرونډیواله یو شی چې ورکوي موږ ته هغه بل شی وځي او سر هم داسې سرې نه دي هغه یو بورې دوه بورې ورکوي موږ ته هغه موږ ته کفایت نه کوي. د لغمان د کرنې ریاست چارواکي بیا تر یوه بریده یادې ستونزې مني خو زیاتوي چې وخت ناوخت د دې ولایت له کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او نورو برخو کې اړینې مرستې هم ترسره کړي دي. خپل برخه کې په خپل وخت کې د دهقان سره موږ سرې هم هغه چې توره سره ده که سپینه سره ده او د اصلاح شوي تخمونو په باره کې حبوباتو په رابطه اصلاح شوي حبوباتو په رابطه هم همکاري ورسره کړې ده او دا چې دی توضیح کړي مو دي. موږ انجمنونه جوړ کړي دي په دې رابطه مو د خلکو سره دغه انجمنونو په طریقې موږ ورسره د مؤسساتو له درکه پوره همکاري مو ورسره کړې. دوی همداراز وایي هڅه کوي چې د یو شمېر پانګوالو او مرستندویه ادارو پر مټ په دې ولایت کې د سړو خونو د نشتون ستونزه هم هواره کړي. تجارانو سره مو خبرې کړي دي چې دلته پانګوال راشي او دلته پانګونه وکړي د دهقان په برخه کې چې دهقان لاسنیوی وشي او هغه سبزیجات هغه زموږ لکه کچالو پیاز او اوږه چې نورو ممالکو ته ځي نورو خلکو ته همسایه ګاونډي هیوادو ته ځي چې هغې مخه ونیول شي او په خپل هیواد کې د هغه یخې خونې جوړې شي وساتل شي او بیا په خپل وطن کې بیرته عرضه شي. باورونه دا دي که حکومت د بزګرانو سره لازمي مرستې وکړي او ستونزې یې ورحل کړي. د لغمان په څیر د هیواد ګڼو نورو ولایتونو بزګران به وکړی شي چې په هیواد کې دننه بېلابېل ډوله سبزیجات او میوهجات تولید کړي چې له مخې به یې نه یوازې دا چې کورنۍ اړتیا پوره شي بلکې تر څنګ به یې بهر ته هم صادرات پیل شي. صابون ساحل، وحدت نیوز، لغمان.